بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ فورسٹ افسر ڈی ایف او عمران صاحب کو ویلکم کہتا ہوں کہ اس نے آ کے اس کار خیر میں حصہ لیا۔ یہ چونکہ پچھلے دو سالوں سے ہم لوگ یہ چراغ فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ درخت لگا رہے ہیں، تو ڈی ایف او صاحب نے بھی آج اپنے مصروف وقت میں ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا اندیا دے دیا ہے، اور یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈسٹرکٹ فورسٹ افسر عمران صاحب، اور یہ اپنا تعارف کرائے گا اور 2-3 باتیں کرے گا، پھر انشاءاللہ ہم لوگ شجرکاری کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ان کے کام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چراغ فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ جتنے بھی جوان یہاں پہ جمع ہیں قابل تحسین ہیں اور قابل تعریف ہیں یہ سارے۔ ان کا کام دیکھ کے میرا دل خوش ہوا ہے، اور ان کا کام جو ہے جنگلات اور جو ہے اس فاؤنڈیشن کے جو ہے اشتراک سے یہاں پر ممکن ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم ہر ممکن تعاون اس کے حوالے سے ہم یہاں پہ انشور کراتے ہیں۔ اگر انہیں درخت کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو ہم ہر ممکن تعاون اس کے لیے کریں گے۔ باقی علاقے کے حوالے سے ان کا جمع ہونا یہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ یہ لوگ اگر ایک اچھائی کی نیت سے یہاں پر یا نیکی کی نیت سے آئے ہیں تو یہاں پہ درخت لگانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے، جس کا ثواب ان کی نہیں ان کے نسلوں تک جو ہے آگے جائے گا۔ اور علاقے کے حوالے سے اگر یہ کار خیر میں جو بھی جوان یا بچے یا بوڑھے جو اپنا ہاتھ جو ہے اس میں ڈال رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو آگے آنے والے جو سال ہیں جس میں گلوبل وارمنگ یا اس طرح کے چیلنجز ہیں اس سے بھی نمٹنے کے لیے جو ہے ایک بہت بہترین جو ہے کا عمل یہ جو ہے ثابت ہوگا۔ باقی ہم اپنا جو ہے ہر طرح سے تعاون جو ہے انشور کراتے ہیں، اگر انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے وہ ہم انشاءاللہ انہیں فراہم کریں گے۔ تھینک یو سو مچ عمران صاحب، بڑی مہربانی۔ دعا بھوک الحمدللہ رب Thank you so نن سابق گورنر حاجي زهور هغه راغلی او حاجي سلطان صاحب الکپي 47 چې ولاړ دی، موږ شجرکاري په مهم کې حصه له موږ سره واخیستله او د شجرکاري مهم افتتاح یې وکړله، درخت یې ولګوله. دا ساعت زموږ د چراغ نوجوانان فاؤنډیشن علاقه یوت ارګنایزیشن الکوان دا ګرده ولاړ دي، نو په دې مهم کې له موږ سره حصه واخیست. دوی ډېر کور ودان، ډېره مننه کوو، ډېر کور ودان. بس اوس مسله دغه دی چې تاسو د تبلیغ خلک تاسو لګوئ دی وړي عمران صاحب اوس نه وړي، موږ تېر کال راولاړ شو دلته چې کوم دا غټ علما وو دغو ټرېنینګ کې دلته چې مطلب دا قبایلي غټ مشرانو د دغو ټرېنینګ کې دا مطلب دیوار په سوشل میډیا باندې ماحول و، دا بعد بیا موږ دوی راویستل، ډېر غټ پروګرام وو وکړي پر هغه روډ باندې. بیا زه ښکار کوم هلته موږ اول وار افتتاح وکړه د تېر کال، نو الحمدلله له تېر کاله زه ډېر ښه خوند هم کړی، خلک هم تعاون هر حواله باندې څه په دغه باندې په پوښتنه کتل کېدل د کلي والا ورسېدل پوښتنه دا به نه پرېښود دغه به نه پرېښود. چلو ٹھیک دی، دا به ګوره ماشاءالله دا کار یې انشاءالله تعالی باران سره
ستاره بچاو دي بچاو ولاړې شنه 2000 سر 2000 مزيد سرکار 2270 اوس به ان شاء الله ویني به ډیر کار سوی دی او بیا یاره بس 10 تاریخ بعد راځه صحیح دی دا کوم وره وجم دغه رنګ بندات سمدانه کې کدا بي جوړ راوړی Başka fazla gelmez. دغه سایډ لدی ځای څخه شروع ده دام زکه ده سر د پر شهر به دغه بعد بل دغه بعد بل دغه ځای خانه ګورم يا برونك